د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس وایي له 1 ساعتونو خبرو اترو وروسته د امریکا او ایران ترمنځ کومه هوکړه نه ده شوې او نوموړی بیرته امریکا ته روان شوی. نوموړي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ یوې هوکړې ته ونه رسېدو، موږ خپله سره کرښه روښانه کړې ده، دوی زموږ د شرایطو له منلو انکار کړی دی. هغه ویل دا خبر د امریکا لپاره هغومره بد نه دی لکه څنګه چې د ایران لپاره دی. موږ د 21 ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې وو. د امریکا مرستیال ولسمشر دا روښانه نه کړه چې د موافقې نه کېدل به د 2 اونیو پر لنډمهاله اوربند څه اغېز ولري. بلخوا د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا په وینا د امریکا او ایران ترمنځ 3 اړخیزې خبرې اترې چې د پاکستان په منځګړیتوب پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د ایرنا په وینا د ایران، امریکا او پاکستان ترمنځ 3 اړخیزې خبرې اترې د یکشنبې په ورځ په سیمه ییز وخت د سهار په 3 بجو او 12 دقیقو پای ته ورسېدې. د ایران او امریکا د مذاکراتي پلاوي ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د بل پړاو له پای ته رسېدو وروسته تخنیکي ټیمونه مسودې تبادله کړي دي. دا اعلان په داسې وخت کې وشو چې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې اترې 2 ساعته دوام وکړ. ځینې ایراني رسنۍ وایي د هرمز تنګي او یو څو نورو مسلو په اړه جدي اختلافات شته دي. د ایران دولتي نشراتي ادارې صدا او سیما راپور ورکړی چې دا خبرې اترې په نن یکشنبه 12 د اپریل د پاکستان په وړاندیز او د مذاکره کوونکو خواو د موافقې په اساس دوام وکړي. په ورته وخت کې ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې هیواد یې په هر حالت کې بریالی دی او د خبرو اترو پایل ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ویلي له ایران سره موافقې ته رسېدل یا نه رسېدل زما لپاره هیڅ توپیر نه لري. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي په خپله ایکس پاڼه ویلي چې په اسلام آباد کې د دوی د استازو پلاوي خبرې اترې له تیرو 2 ساعتونو راهیسې په دوامداره توګه روانې وي او د پاکستان په منځګړیتوب کې د مهمو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي دي. د ایران چارواکو په وینا دغه مذاکرات د شنبې له سهار څخه پیل شوي او د دواړو لورو ترمنځ ګڼ پیغامونه او متنونه تبادله شوي دي. ویل شوي چې ایراني مذاکره کوونکي د هیواد د ملي ګټو او حقونو د خوندي کولو لپاره له ټولو امکاناتو، تجربو او پوهې کار اخلي. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې د هرمز تنګي، اټومي موضوع، د جګړې تاوان، د بندیزونو لرې کول او پر ایران او سیمه د جګړې د پای ته رسېدو موضوعات شامل دي. ایران ټینګار کړی چې د مذاکراتو بریالیتوب د مقابل لوري پر جدیت او ښه نیت پورې تړلی دی او باید له غیر قانوني غوښتنو او زیاتو غوښتنو ډډه وشي. ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د ملي ګټو د تامین لپاره به له ټولو وسیلو په شمول د ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي.